د ناړۍ ولسوالۍ د شاه مسیر کلي اوسیدونکي ملک فضل سبحان او قومندان نعیم چې په خپلو کې د تره زامن دي، یوه میاشت وړاندې یې د لښتي اوبو په سر لانجه جوړه او پر یو بلې ډزې وکړې. له یوه لوري سیمه کې د یوه میلمه په ګډون شپږ او له بل لوري یو تن مرګوني ټپیان شول. د همدې شخړې تلپاتې حل په موخه د ناړۍ ولسوال امین الله شهاب په لارښوونه قومي جرګه جوړه او د څو اونیو پرله پسې هڅو وروسته یې دواړه کورنۍ په خوله او د نغري غم یې په سوله او ښادۍ بدل شو. او په دې باندې موږ ډېر خوشحاله وو چې د زموږ مشکل الله په خیر سره ختم کړ او ستاسې نه هم ډېره مننه کوو. انشاءالله موږ به نور خپل هغه وروري او خپل عادي ژوند به تېروو. سپین ږیرو علما او مشرانو نه مننه کوو چې په دې سخت وخت کې دلته راورسېد او زموږ په دې دغه کې هلې ځلې وکړې. امارت اسلامي د مسؤلینو په توسط باندې او د سپین ږیرو د کونړ د مختلفو ولسوالو نه چې راغلي وو د هغو په توسط باندې او د الله په مدد باندې حل و فصل شو نن چې تاسې شاهدان یاستئ. د ناړۍ ولسوالۍ مسؤلین او قومي مشران وایي د اسلامي امارت د مسؤلینو یو ستر رسالت د قومونو یووالی دی او تل به هڅه وکړي چې د قومونو او ولسونو ترمنځ ورورګلوي غښتلې وساتي. او ان شاء الله آینده لپاره ملت او ولس ته هم ډاډ او اطمینان ورکو، هم دولت ته ان شاء الله العزیز د ولسونو ترمنځ چې کوم موضوعات راځي او کوم شخړې راځي د خپلو هلو ځلو د دې ولسونو په مټ باندې ان شاء الله دا به خلاصو امید لرو. دغه ستونزه الهو العالمین د دغه دوو کورونو په منځ کې خلاصه کړله. د موږ د ټولې ناړۍ ولسوالۍ ته مبارکي ویو چې داسې ستونزې به د دې په څېر نورې هم انشاءالله خلاصېږي. چې موږ کې څومره طاقت و څومره وسم کېده انشاءالله موږ به دغه د ولس ستونزې ختموو. د یادولو وړ ده کونړ کې د تېرو 4 کلونو په اوږدو کې د محاکمو له ریاست او امارتي مسؤلینو سره د قومي جرګو په مټ لسهاوو دښمنۍ او دې ته ورته لویې شخړې حل شوي دي.